د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست نورالدین عزیزی د افغانستان او ازبکستان له ګډ سوداګریز آزاد بازار څخه لیدنه کړې. د ټولګټو وزارت د ریل پټلۍ معین مولوي محمد اسحاق صاحبزاده ایران ته د خپل سفر په بهیر کې د مشهد له والي او یو شمېر ایراني او افغان سوداګرو سره د خراسان رضوي د سوداګرۍ صنایعو قانون او کرنې په بخونه کې کتلې دي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت سرپرست مولوي نجیب الله حیات حقانی په چین کې د ټکنالوژي نندارتون له بیلابیلو برخو څخه لیدنه کړې. د زابل ولایت په مرکز قلات کې د 4 میلیون افغانۍ په لګښت د اوبو رسولو یوې شبکې چارې بشپړې ګټه اخیستنې ته سپارل شوي. د هوا په سړېدو سره جلال آباد ښار کې د ماهیانو د پیر او پلور بازار ښه شوی چې د ننګرهار ولایت د ولسوالیو ترڅنګ ورته له لرې پرتو ولایتونو خلک راځي. او د ننګرهار ملي راډیو ټلویزیون د 3 خالي بستونو لپاره له 83 کسانو ازموینه واخیستل شوه. د ننګرهار اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو اداري مسؤلین د ازموینې ګډونوالو ته د پوره شفافیت ډاډ ورکوي.